لنډ تازه او مهم خبرونه درنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره د سول افغان یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د مسکو په غونډه کې د خبرو پر مهال ویلي دي چې دوی د افغانستان په تړاو د بیطرفي اصل ته درناوی لري او تمه لري چې په دغه هیواد کې دایمي ثبات رامنځته شي. په دغه غونډه کې بیا د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هم وینا کړې ده او په خپلو خبرو کې ټینګار کړی دی چې د نړۍ هیڅ راز فشار ته به تسلیم نشي. زابل کې د اسلامي امارت چارواکو ویلي دي چې په دې ولایت کې انجونې له کومې ستونزې پرته کولی شي چې ښوونځیو ته لاړې شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې شمالي کوریا د دغه شورا د پریکړو پر خلاف له سمندر وچې ته لرې واټن ویشتونکي توغندي ازمایلي دي. د کندهار ولایت مقام له لوري په خپره شوې اعلامیې کې راغلي دي چې حاجي محمد یوسف وفا د سونو فارما په نامه د درملو له یوې تولیدي فابریکې لیدنه کړې ده او د دغه فابریکې کارکوونکو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د استخباراتو برخې کارکوونکو یو تن ډاکټر د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. د امریکا له لوري ډونالډ بلوم د افغانستان د وضعیت د څارلو په موخه ګمارل شوی دی. ویل کېږي چې جو بایډن غواړي د افغانستان وضعیت مدیریت کړي ځکه خو یې بلوم پاکستان ته نوی ارشاد ډیپلومات معرفي کړی تر څو وضعیت لا نږدې وڅاري. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. که غواړئ زموږ راتلونکي ویډیوګانې وګورئ نو یوټیوب چینل مو درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لاس سپارم. د خدای پامان.